مشکات کې حدیث دی رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تصدیق دی حدیث وګوره بس واه ورته پکار دی چې کله سړی د جمعې منځله روان شي په دې هر قدم باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو کال قیام الليل او د یو کال قبول شوی روزي ثواب رب العالمین ورکړي د یو کال قیام الليل کې د شپې تهجد کې د الله په دربار کې قبول شي د یو کال روزي نه ولې د څه ګناهونه وسره معاف کیږي څومره چې جمعه تدري یو غله سړی پیدل رواني اته ورته پکار دی وته دی ورشي اقا چې کې منځو کې انت قیود جمعې منځ زما کو څو زپاره د وح خبره ده مشکل کې د حدیث سړی وګړي ډېری تیز خوشاله شي قبول شوی قیام الليل او دا قشن د قبول شوی روزي ثواب چې په یو قدم باندې تعالی الله درکې د کال په اندازه باندې دا به څو قدمونه اخلي دا به څومره مسجد سړی وګړي چې کله سړی په حدیث باندې پوه شي صلى الله على